د سپینو زرو د غاڼې کارول افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې له ډیر پخوا راهیسې د افغان میرمنو ترمنځ دود دی او ډیری یې له افغاني جامو سره استفاده کوي او نارینه یې هم خوښوي. ننګرهار کې د سپینو زرو کاروباریان وایي د سپینو زرو خوښونکي تیر ته لا زیات شوي او د خلکو ترمنځ یې محبوبیت ډیر شوی. دوی وایي ډیری خلک یې د کوژدنو، ودونو او خوشحالیو مراسمو کې استعمالوي او حتی چې بهرمیشتي افغانان یې هم ډیر کاروي. سپین زر خو د شي دي اکثره د سپینو زر او د سیلورو غاڼې په دي د خوښیو په مراسمو کې، په ودونو کې، په کوژدو کې، د نکریزو په شپو کې د زمونږ خویندې او د زنانه حضرات چې دي هغوی ډېر زیات استعمالوي او ډېر زیات خوښوي. او اکثره هغه افغانان چې د هیواد نه بهر دي په نورو هیوادونو کې اوسېږي هغوی هم ډېر زیات خوښوي. او ګنډې افغاني چې دي بیا هغې بیل استعمالېږي او سپین زر تنهایي استعمالېږي. سوچه زر چې دي که نه هغه همداسې لکه مردانه او زنه دا ګوتمې لاکې دا شیان دا بې واده او بې کوژدې استعمالېږي، یعنې دایم خلک استعمالوي. او د ودونو د کوژدو لپاره بیا دا سوچه زر نه دي، دا ګنډې افغاني دي لکه د پولیدار او ګنډې افغاني دا شیان استعمالېږي. او سوچه زر خپله یعنې بې واده او بې کوژدې هر وخت سړی استعمالولی شي. ننګرهار کې د زرګرانو اتحادیې مسؤل وایي په دې وروستیو کې د سپینو زرو تولید زیات شوی او په بازار کې پلور او پیر هم ډیر شوی دی. قیمتونه خو د سپینو زرو مونږ د اتحادیې د خوا نه په دې تاسو به کتلي لاندې د بوټونه مونږ د سرو زرو او د سپینو زرو نرخونه مونږ ورکوو. کله تفاوت پکې راشي مونږ ورځ په ورځ هم بدلو، ورځې 2 ځلې هم بدلو، هفته کې هم بدلو. یو فکر هم په 2500 افغانۍ سپین زر پلورل کېږي دا اوس په جلال آباد ښار کې. فروشت یې ډېر زیات دی، سپینو زرو فروشت زیات دی. ډیری خلک له دې امله سپین زر خوښوي چې ارزانه دي او میرمنې ترې د ګنډې افغاني جامو ترڅنګ بېلابېلو توکو په جوړولو کې کار اخلي.